تازه د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو ملا یعقوب مجاهد د پاکستان پر وړاندې هغه کار ترسره کړ چې پاکستان یې مخه نیوله. تازه افغان سرحدي ځواکونو هغه پوسټه جوړه کړه چې پاکستاني پوځیانو یې مخالفت کاوه. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور امیر مطیع الله صدیق الله قریشي ویلي دي تېره چهارشنبه پاکستاني ځواکونو هغه سکواډر په ډز وویشت چې پوسټه یې جوړوله خو هلته بل انتقال شوی. هغه زیاتوي د سوري بمبي په نوم دغه پوسټه په لوړه ارتقا کې ده او د فردي کرښې د څار لپاره ډېره اړینه ده. بلخوا د پاکستان حکومت دغه اقدام په خپل ملي حاکمیت ښکاره تیری بللی دی او زیاته کړې ده تر هغه وخته به تورخم دروازه تړلې وي چې له افغان خاورې څخه د بریدونو اندېښنې یې رفع شوې نه وي. یوه اونۍ وشوله چې تورخم دروازه د دغې پوستې جوړولو پر سر د شخړې له امله تړل شوې ده او د مذاکراتو پایلې هم منفي وه. دواړو غاړو ته ګڼ شمېر مسافر ایثار پاتې دي. بلخوا د سرپرست حکومت د مالیې او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ د ډیپلومونو او ټرانسکریپټونو د چاپولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د یاد هوکړه لیک له مخې به د مالیې وزارت د خوندي اسنادو د چاپ مطبعه د لوړو زده کړو 1 میلیون اسنادونه چاپوي چې له جملې څخه یې 500,000 ډیپلومونه او 500,000 ټرانسکریپټونه دي. یاد اسناد له دې مخکې په آلمان کې چاپېدل. بل پلو په بلخ کې مرکز مزار شریف ښار کې د جامو او جامپر جوړولو یوې کارخانې په فعالیت پیل کړی دی. د یادې کارخانې مسؤلین وایي له فعالیت سره یې شاوخوا 150 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دوی وایي کوم ملاتړ یې وشي لسګونه فرې کور ناستو کسانو ته به هم ورسره د کار زمینه برابره شي. په یاده کارخونه کې چې په کار بوختې ښځې وایي خوښ دي چې له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.